بیدو په نړۍ کې د جنگي الوتکو 5م نسل دی. په هغه کې تر ټولو مهم حاصل د دښمن له رادارونو څخه پټېدل دي. په هغه کې ځینې نورې نکتې دي چې د دښمن رادارونه نشي کولای دغه الوتکه کشف کړي. د الوتکې ظاهري جوړښت، د الوتکې له موټرونو څخه د خارج شوي حرارت کنټرول، ارتباطي وسایل او د الوتکې داخلي جوړښت. بیدو یو بم غورځونکې الوتکه ده. بیدو نشي کولای په هوا کې له جنګیدونکو الوتکو سره وجنګیږي، ځکه د بیدو له جوړښت څخه اصلي هدف د ځمکې پر مخ د تعیین شوي اهدافو له منځه وړل دي. د بیدو په هوا کې جنګېدو لپاره دوې لارې دي. بیدو باید د نورو جنگي الوتکو په واسطه اسکورت شي. دوهم دا چې باید د دښمن له رادارونو څخه پټه شي، تر څو د دښمن رادارونه ونشي کولای دغه الوتکه په اسانۍ سره له منځه یوسي. د بیدو بم غورځونکې الوتکې له جوړښت څخه د امریکا اصلي هدف دا و چې اتومي بم بار کړي او د پخواني شوروي یا اوسني روسیه کې بمبارۍ ترسره کړي او بیرته امریکا ته راوګرځي. د بیدو طرحه په 1982 کال کې د نارت اف ګرومن او بوینګ د شرکتونو لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوه. د بیدو لومړی پرواز په 1989 کال کې په کامیابۍ سره ترسره شو او په 1990 کال کې د امریکا په پوځ کې خدمت پیل کړ. تر اوسه پورې له دغه بم غورځونکي الوتکو څخه 21 دانې تولید شوي دي. بیدو په نړۍ کې تر ټولو قیمتترین الوتکې ریکارډ هم له ځان سره لري. د دغه الوتکې د جوړېدو ټول مصرف 1 میلیارډ او 900 میلیونه ډالر دی. بیدو په نړۍ کې تر ټولو خطرناکترینې جنگي الوتکې دي، ځکه چې په یو وار تیل اچولو سره کولی شي 11,000 کیلومتره مسافه ووهي او که چیرې په هوا کې تیل واچوي نو کولی شي د نړۍ هرې نقطې ته پرواز وکړي. بیدو اتومي موشک 80 دانې 230 کیلوګرامه بمونه چې په جی پی ایس سره سمبال دي او یا 18 دانې د ډي 3 نسل 1150 کیلوګرامه بمونه په دغه الوتکه کې ځایېږي. د بیدو الوتکې بدنه د دښمن د رادارونو څپې جذبوي او هغه حرارت چې د بیدو له موټرونو څخه خارجېږي په بیدو کې یخېږي. په دغه کار سره د دښمن رادارونه نشي کولای بیدو کشف کړي. د بیدو پیلوټ د نورو جنگي الوتکو له پیلوټانو څخه ماهره کسان وي. د بیدو پیلوټ باید د الوتکې داخلي هوا د زیاتې مودې لپاره تحمل کړي. د عراق په جنگ کې د بیدو پیلوټانو په مسلسل ډول له 10 څخه تر 50 ساعتونو پورې په هوا کې پروازونه کول. د بیدو عملیات په اکثره ځایونو کې کامیاب ښودل شوي دي. بیدو په 8 پروازونو کې په سربستان کې 33% نظامي اهداف له منځه یوړل. بیدو د کوزوو، افغانستان او عراق په جنگونو کې هم برخه اخیستې ده او اوس د ایران د اتومي سایټونو د له منځه وړلو لپاره هم وکارول شوې. د نړۍ تر ټولو قیمتترینه هوایي حادثه هم د بیدو په نامه باندې ثبت شوې ده. په 2008 کال کې کله چې بیدو له هوایي میدان څخه پورته کېدله نو د تخنیکي ستونزو له امله لاندې راوغورځېدله او له منځه ولاړه، مګر پیلوټانو مخکې له غورځېدو څخه ایجکټ ویلی و. د بیدو اکثره سرعت 1010 کیلومتره پر ساعت دی چې د 4 موټرونو په واسطه په حرکت راځي. بیدو د نړۍ رادار نه پټېدونکې بم غورځونکې الوتکه ده چې د دې په اړه زیات معلومات نه دي خپاره شوي او معلومات یې محرمانه دي.